د بنو محله آریا سماج چې زما تر شا په دغه کوڅه کې د پښتو مشهوره یعنی د بنو یوازنۍ ښځینه سندرغاړې ګلنار بیګم کور دی چرته یې چې ژوند کړی دی. یوازنۍ د بنو دغه زنانه سندرغاړې د خپل فني ژوند آغاز وکړو چرته نه چې د زنانو د فن دنیا ته راتګ ډېر مشکل ښکاري. ګلنار بیګم په 1942 کې په پېښور کې زیږېدلې او لویه شوې وه چې خپله اصلي نامه یې شیرینه و. په کام مومنده خوږاخیله وه. د پلار نامه یې ګل محمد و. وروسته چې د ګلنار بیګم واده په بنو کې د عبیدالله عرف دلاور سره وشو، د دې کوڅې نه ګلنار بیګم د خپل فني ژوند آغاز وکړو. د ریډیو پاکستان دپاره د هغې لومړۍ سندره چې په ریډیو پاکستان نشر شوه د کړکړ مزل د برمه وایستمه، او د پښتو لومړی فلم در خیبر لپاره هغې د ژوند لومړۍ سندره چې ریکارډ کړې وه نن په دې حجره کې خوشحالي ده سارودونه دي دغه ریکارډ کړې وه. ګلنار بیګم په 1942 کې زیږېدلې وه او په 1995 کې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اوږدې ناروغۍ پس د دې فني دنیا څخه کوچ وکړو او د بنو په ترنګ قبرستان کې خاورې ته وسپارل شوه. د ګلنار بیګم دغه کور چې په هغې کې هغه ژوند کړی دی، فني ژوند یې کړی دی، دلته یې فني ژوند ته راتګ وشو. دغه کور بیا خرڅ شو، په تاریخ پاتې نه شو، هغه ړنګ کړی شو، په نوي کور باندې بدل شو. د هغې زامن او لوڼه بیا د بنو نه لاړل